غزلینه څوک ده او څو ځلې واده کړی؟ سلام، ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. په یو نوي تازه ویډیو کې درته ښه راغلاست وایم. هیله لرم ویډیو تر پای را سره وګورئ او زموږ همدغه چینل درسره سبسکرایب کړئ. غزلینه څوک ده او څو ځلې واده کړی؟ غزلینه چې افغاني سندرغاړې ده او په خپل ښایسته غږ یې ډېر مینهوال پیدا کړي. په خبریالۍ کې یې د لیسانس تر کچې زده کړه کړې ده چې په مستعار نوم یې په کار پیل وکړ او بالاخره کاناډا ته له تګ وروسته مشهوره شوه. هغه د مور پلار لومړنی اولاد او وروسته ترې 2 خویندې او 2 ورونه کشران دي. هغې مور او پلار دواړه خبریالان او په خټه پښتانه دي. د هغې کورنۍ په افغانستان کې د طالبانو د لومړۍ واکمنۍ پر وخت پاکستان ته مهاجره شوه. غزل وایي کوچنی وم لا ښوونځي ته هم نه وم تللی چې یوه سندره مې کورنۍ ته زمزمه کړه او هغوی نوره هم وهڅولم چې سندرې ویل پیل کړه. غزلینه وایي هنر یې له ماشومتوبه په وینه. هغې په 18 کلنۍ کې سندرو ویل شروع کړه او په 2008 کال کې ای شهرت ته ورسېده. لومړنی واده یې له افغان سندرغاړي راجا راهیس سره وروسته له 6 کلونو ترې جلا شوه. هغې په 18 کلنۍ کې سندرې ویل شروع کړه او په 2008 کال کې شهرت ته ورسېده. لومړنی واده یې له افغان سندرغاړي راجا راهیس سره او وروسته له 6 کلونو ترې جلا شوه چې فیلحال په کاناډا کې مجرده ګرځي. اوس مهال د بل واده اراده نه لري او په راتلونکي کې به یې په هکله فکر وکړي. دوستانو دا د غزلینه په اړه نوي او تازه معلومات. که ویډیو مو خوښه شوې وي لایک او شیر یې کړئ او زموږ همدغه چینل درسره ضرور سبسکرایب کړئ. تر بیا ښې چارې ښه وخت.